السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د سیفټي یو نوی ویډیو سره حاضر یم. نن زموږ ویډیو د سکیفولډینګ باره کې د انګلیش کې ورته سکیفولډینګ وایي او پښتو کې ورته کوازه یا شټرینګ وایي. کوازې ته کوم باندې خلک ودرېږي او کار کوي نو هغې ته انګلیش کې سکیفولډینګ وایي، او شټرینګ کوم باندې چې چت کېږي د چت دپاره چولی کېږي نو یې ته په انګلیش کې فارم ورک وایي. زموږ د دې ویډیوګانو مقصد دا وي چې روزانه چې کوم کارونه کېږي هغې کې خلک د سیفټي کنټرول میجرز باندې ځان پوه کړي، د دې په وجه باندې د کار کولو سټایل او د کار کولو زیونه چې کوم دی محفوظ شي. دې نه علاوه تاسو له دا د نبوش ASP CSP او مختلف نور قسمه د HEC چې کوم سرټیفیکیشنز دي دې په تیاری کې مدد درکولی شي. کله هم کوازې باندې کار کېږي یا په سکیفولډینګ باندې کار کېږي دې سره څه ریسکس یا څه خطرې اټیچ دي، دې په وجه باندې خلکو ته څه خطرې کېدای شي. ټول نه غټه چې کومه یو ده هغه چې کوم دی دې باندې کوم خلک کار کوي نو هغوی د بر نه راغورځېدی شي، فال فرام هایټ دې کې یو ډېر غټ ریسک دی، هیزرډ دی، ځکه چې دا کوازې داسې ځایونو کې لګیا کېږي چې هغې کې په بلډینګ باندې اوچت کار کېږي. تاسو اکثر لیدلي شل دېرش چته بلډینګ یو ته بهر دا کوازې یا سکیفولډینګز لګېدلي، خلک پرې کار کوي نو دا دې نه راغورځېدی شي. دویمه چې سره کومه غټه خطره ده هغه د هغې د دې سکیفولډینګ په خپله کولیپس دی، مطلب یې لکه دا راماتېدی شي او راغورځېدی شي دا روغ سکیفولډینګ، ځکه چې دا ټیک جوړ شوی نه وي، ایز پر سټنډرډ نه جوړ شوی ده، د دې راغورځېدی شي. بعض ځایونو کې دا هم کتلی شوي دي چې دا سکیفولډینګ ډېر زیات اوچت دي، دا کله څه د بجلی تار سره ټچ شي دې نه چې کوم دی د خلکو ته د بجلی کرنټ وغیره لګېدی شي. کم خلک چې دې باندې کار کوي سره مختلف میټیریل خښتې شګې یا مختلف څیزونه پراته وي هغه ښکته خلکو باندې راغورځېدی شي او ښکته خلک پرې زخمیان کېدی شي. په دې باندې اکثر کنسټرکشن میټیریل پروت وي، خښتې بلاکونه وغیره یا د رنګ ډبي ول څه پرې پراته وي یا پرې باران شوي د دې د سرفیس لوند دي نو پی باندې د پاسه سلیپ ټریپ فال کېدی شي یا خلک پرې راغورځېدی شي، پی باندې د پاسه درز خوړی شي. کله کله موبایل سکیفولډینګز دي هغه خلکو په ګریډینټ باندې ودرولي، لکه داسې ځای کې ودرولي چې هغه سلوپي پی کې نو پی باندې هغه سکیفولډینګ په خپله روان شي چې پایو بریک هم ورته نه لګولي. د سکیفولډینګ باره کې ډېر زیات اهم معلومات تاسو ته د اوشا په ویب سایټ او HEC UK په ویب سایټ میلاویدی شي. دې نه علاوه څه قسمه معلومات چې هم دي نو د ټولو نه ښه او اسانه طریقه د AI ټولز استعمال دی، لکه کو پایلټ دی یا چیټ جی پی ټي دی یا میټا والا دی، IBM والا خپل ټول یوز کړی دی نو تاسو هغه یوز کولی شئ. د سکیفولډینګ ډېر زیات قسمونه دي او چې دا په کومه طریقه جوړ شوی دی یا څه دپاره استعمالیږي یا کوم میټیریل نه جوړ شوی دی نو د هغې ډېر زیات قسمونه دي. یو چې کوم ټولو نه عام یوز دی نو هغه خو سپورټډ سکیفولډینګ دی، دا ټولو نه کامن دی، د ځمکې نه بر چې کوم دی دا جوړیږي، دا کوازه جوړیږي. یو چې کوم دی سسپینډډ یا د ټال په رنګ راځوړنده سکیفولډینګ دي، هغه د کیبلز نه د بر نه راځوړنده شوي. بعض ځایونو کې تاسو سره په ځمکې باندې داسې ځای نه وي چې دې نه څه دغه ولګوئ کوازه ولګوئ نو بره طرف نه جوړه کړي. ای باندې مونږ یو بېله ویډیو هم کوي، کریډلز ورته یا سسپینډډ سکیفولډینګز ورته وایو. د دې نه علاوه داسې سکیفولډینګز یوز کېږي چې سره ښکته واړه ټایرونه واړې پایې لګېدلي یا تاسو یو ځای نه بل ځای ته موف کولی شئ. یو رولینګ سکیفولډینګز ورته ویلی شي یا موبایل سکیفولډینګ ورته ویلی شي. یو ټکي یوز کېږي کینټیلیور. کینټیلیور سکیفولډینګ دې ته وایي چې هغه د یو طرف نه صرف سپورټ دي، لکه مطلب تاسو لکه اوس داسې یو سټرکچر سیول سټرکچر چې هغه د یو طرف نه سپورټ دي او دواړو نه نه، لکه یو پول دی، پول ته تاسو وګورئ نو ښي طرف ته او ګس طرف ته دواړو طرف ته د هغې ستنې ولاړې او هغه چې کوم دی دواړه طرف نه سپورټ دي. خو که یو داسې پول چې دی په منځ کې ستنې او ښي او ګس طرف ته ستن نه او صرف یو سپورټ ورته ته کینټیلیور وایي نو دغه رنګ کینټیلیور سکیفولډینګز هم جوړېدی شي. بیا به راشو چې دې میټیریل څه دی یا سټایل باندې جوړ شوی دی نو ټیوب اینډ کپلر سکیفولډینګز ډېر زیات استعمالیږي. دې نه علاوه د دنیا په ډېرو ملکونو کې ډېرو ځایونو کې لرګي کوازې استعمالیږي، زموږ طرف ته ډېر زیات کامن دي. بمبو سکیفولډینګ ورته وایي چاینا طرف ته، خو نه هانګ کانګ دې طرف ته ډېر زیات کامن دي.
یو د عربو ملکونو کې فریم سکیفولډینګ زی لکه روغ فریم په خپله ویلډ شوي او هغه راځي او هغه خلک ډېر زیات استعمالوي، ډېر کمزوري غوندې فریم زی. خو ټولو نه چې مونږ کوم ښه لیدلي دي او کوم ټولو نه زیات استعمالېږي نو ټیوب اینډ کپلر سکیفولډینګز دي. دا ډیټیل کې ځکه وایم زه یم چې سکیفولډینګ څونه مین او اهم څیزونه دي چې هغه کور شي او دا ویډیو به لږ اوږده شي، خو دا چې د اهم څیزونه مین چې کومې خبرې دي هغه پکې ټولې کور شي. اوس به راشو سکیفولډینګ پارټس طرف ته. یوزولي که دا د ټیوب اینډ کپلر نه جوړېږي نو دا پې ډېر زیات اپلیکیبل دي. سټینډرډز ورته وایي چې کوم سیده ولاړ د هغې کوم پیپونه وي نو هغې ته سټینډرډز وایي، ورټیکل پوسټ. بیا لیجرز ورته وایي کوم چې هاریزنټل تلي ځمکې سره پیرلیل، چې عمودي نه چې کوم ملاس د هغې کوم سټرکچر وي نو هغې ته لیجرز وایي. ټرانسمز هغه پیپونو ته وایي چې کوم باندې پلیټفارم یا تختې پرتې وي. بیا کوم باندې چې خلک ودرېږي او کار کوي هغې ته ډیکینګ یا پلینکس وایي. دغه رنګ بیس پلیټ چې کوم ځای کې د ځمکې باندې تاسو سکیفولډینګ خپه راځي هغې کې یو پلیټ لګي هغې ته بیس پلیټس وایي. د دې فایده دا وي چې د سکیفولډینګ دا پایپ که ځمکې باندې کېږدئ او ځمکه ټیک نه وي، ډېره زیاته سټرانګ نه وي نو هغه پکې کې ډوبېږي. ټو بورډس چې کوم دی دا لګېدلي د پلیټفارم سایډونو ته لګېدلي چې څه میټیریل ترې ښکته ونه غورځېږي. دې نه علاوه بریسینګ پکې راځي. بریسینګ فایده دا وي چې دی په مدد سره سکیفولډینګ کې دا په ترس باندې تړلي شوي پایپونه وي او دا د سکیفولډینګ سټرکچر له مضبوطیا ورکوي او دا چې کوم دی راغورځېدو نه بچ کوي. دې نه علاوه هینډریل پکې لګېدلي، کوم پلیټفارم چې دې سایډ ته هینډریل چې څوک ترې راونه غورځېږي. ټای آف سی پکې چې تاسو یې بلډینګ سره ټای کوئ تړئ او سکیفولډینګ چې یاره سکیفولډینګ راونه غورځېږي که ډېر اوچتي. اوټریګرز یې سکیفولډینګ، موبایل سکیفولډینګ ته خصوصي طور باندې لګي یا ډېر اوچت سکیفولډینګ ته. دې فایده دا څنګه چې اکرین اوټریګر یو دغه رنګ د سکیفولډینګ اوټریګر د دې له مطلب مدد ورکوي چې یاره دا سایډ ته راونه غورځېږي. د دې د حادثو نه بچ کېدو څه طریقه ده، د دې کنټرول میجرز څه دي، لکه کوازې نه د اکسیډنټ نه بچ کېدو. ټولو نه اول خو دا چې دا تاسو په کومه ځمکه باندې جوړوئ چې هغه ځمکه مضبوطه وي او هغه چې کوم دی د سکیفولډینګ لوډ اوچتولی شي. که داسې نه وي نو هغه ټمپرري طور باندې موږ د کار ځایونو کې لیدلي خپل چې چې ځمکه کله ډېره زیاته مضبوطه نه وي یا سیده نه وي، په ترس باندې چې کومه ځمکه وي، کوم ځمکه کې چې سلوپ وي نو هغه ورته اکثر ټمپرري ورته ښکته کنکریټ واچوي یا مطلب لکه دی بیس پلیټ ته ښکته نور د کنکریټ بلاکس مضبوط جوړ کړي چې یاره دغه چې کوم دی ښخېږي نه، سکیفولډینګ ځمکه کې نه ښخېږي. چې کوم مضبوطه ځمکه یې کې بیس پلیټ ضروري، خو که مضبوطه ځمکه نه وي نو بیا ورته دغه حل کېدی شي. همیشه پکار دی په سکیفولډینګ کې هینډریل او ټوبورډ. هینډریل دا فایده ده چې انسان ته ښکته نه راغورځېږي او ټوبورډ دا فایده ده چې د پلیټفارم باندې تاسو سره کوم میټیریل پروت یا ښکته نه راغورځېږي. یو چې کوم ډېر اهم ایشو د هغه دا ده چې تاسو کوم بلډینګ ته دغه لګوئ، کوازه لګوئ یا شټرینګ لګوئ د دې بلډینګ او د سکیفولډینګ منځ کې ګیپ وي او منځ کې سیز غورځېدی شي نو هغه ګیپ بس دونه پکار دی چې تاسو پکې خپل کار په اسانه کولی شئ. لکه پلستر نه هم سکیفولډینګ لګولی چې دونه ګیپ وي چې بس په اسانه پکې دا پلستر کېدی شي. چې کوم خلک په بره کار کوي که ستاسو هینډریل وغیره ټیک نه وي او پې باندې ډېر ادواري نه وي پکار چې فل باډي هارنس استعمالوي. سکیفولډینګ روزانه انسپیکشن پکار دی، ویکلی انسپیکشن پکار دی، ته ټیکس ایشو کېږي. یو دا خبره یاد ساتئ چې کوم خلک سکیفولډینګ لګوي یا د کوم سوپروایزري یا مطلب لکه دی کوم استعمالي شا کمپیټنټ کمپیټنټ مطلب دا دی چې د هغوی ټریننګ شوي او د هغوی د دې کار تجربه وي. نو که دی کمپیټنټ نه وي پکار چې دا خلک ټرین شي. د بجلی د تارونو نه دی له ډسټنس پکار دی چې څوک ته بجلی شارټ ونه کړي. همیشه سکیفولډینګ به اوورلوډ کوئ نه، په دې باندې به دونه ډېر خلک یا میټیریل نه ږدئ چې دا د خپل لوډ د وجې نه راوغورځېږي. چې کوم ټولز پې استعمالوئ لکه چا سره څه ټول دی چې دا د راغورځېدو نه بچ کېدو طریقه دا ده چې هغه تاسو تړلی شئ پسې یو خپل روپ راځي، ټای ورپسې راځي، هغه تاسو سکیفولډینګ پسې تړلی شي نو که چا لاس نه خطا شي یا ښکته نه راغورځېږي. ما تاسو ته موبایل سکیفولډینګ ذکر وکړو چې ته پایې لګېدلي کاسټر ویلز پکې خپل لاک پکار دی چې هغه لاک شي چې دا غیر ضروري طور باندې روانېږي نه.
دا سکیفولډینګ چې کوم بلډینګ پوري که دا ډېر زیات اوچتي نو هغه یې ته انکر کېږي پورې بلډینګ پورې وتړي چې یاره دا سکیفولډینګ په سیټ راوند غورځېږي. دا سکیفولډینګ کله کله د اورلوډ د لاسه سیده ښکته راغورځېږي او چې کله ډسټرب شي یا څه مسله ورته راشي نو دا سایډ ته اول راغورځېږي. نو د هغه راغورځېدو نه بچ کېدو لپاره دې ته ټایز لګېدلي. همیشه د موسم خیال ساتئ چې باراني یا تیزه هوا وي چې دوران کې دا استعمالیږي نه. د هغه تیزې هوا که بعضې علاقو کې ډېرې تیزې هواګانې چې ستاسو هغه کوازه یا سکیفولډینګ دونه مضبوط دی چې هغې د هوا لوډ دا برداشت کولی شي. یا که چېرته واوره ورېږي د شپې 2 فوټه 3 فوټه واوره وورېږي نو چې هغه د هغې لوډ برداشت کولی شي. هر سکیفولډینګ ته پراپر اکسیس اګریس لیډرې یا سټیرز په وړای پکار دي یا ورته لیډرې پکار دي او هغه لیډرې چې کوم دی مضبوطې پکار دي چې راغورځېږي نه. بعض سکیفولډینګ که ډېر زیات اوچت وي او ښکته دې نه خلک ځي نو هغې ته لاندې نټس لګي، داسې نټس لګي که څه میټیریل دې نه راوغورځېږي ښکته نو هغه نټ کې به هغه جال کې به چې کوم دی رانیولې کېږي. یا بعضې جالونه دونه مضبوط وي چې یو چت یا 2 چتو نه انسان راوغورځېږي یا هم رانیوی شي. همیشه چې کوم سکیفولډینګ هم جوړېږي نو د هغې ډیزاین که ډېر زیات غټ وي نو یې پراپر بیا ډیزاین پکار دی سټرکچري انجینیر نه او د هغې انسپیکشن پکار دی او ټیګینګ یې پکار دی. ډېر غټ سکیفولډینګ چې وي نو اکثر تھرډ پارټي انسپیکټډ وي. په ښه مینټینس د دې پکار دی. بعضې که ډېر ټایم په کلونو باندې سکیفولډینګ په میاشتو لګېدلي نو که څه څیز پکې ډیمیج وي څه شی زنګ شوي یا څه کوږ راکوږ شي پکې یو پارټ نو هغه په وخت باندې دی بدلول پکار دي. څوک هم پې کار کوي پکار دی چې پراپر پی پی ایز وي، بیلټ یې اچولی، هیلمټ وي، ګلوز وغیره شوز دا څیزونه وي او اناتورایزډ ماډیفیکیشن پکې مه پرېږدئ. چېرته هم دې ته څوک مه پرېږدئ چې څوک دې نه یو پیپ راوباسي یو بریسینګ ترې راوباسي یو ټرانسم ترې راوباسي دې ته به چېرته څوک پرېږدئ نه. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما څه هیشټیګز ورکړي دې کې داسې ټاپکس چې موږ غواړو چې پښتو ژبه کې باره کې خبرې وشي او د سکیفولډینګ سیفټي ډېره ضروري ده. د سګالي یا د شیټرینګ یا د کوازې نو هر انډکشن کې ټول باکس ټاک کې دا ضرور خپلو ورکرانو ته وایي. زموږ چې کوم لیبر یونینز دي یا لابیز دي پریشر ګروپس دي پکار ده چې هغوی د خپل ټول ورک فورس د سیفټي لپاره دا خبرې د سیفټي پروموټ کړي چې زموږ ورک فورس سیکیوري سیفي سایډ باندې چې سی ساينس دی باره کې لګول پکار دي. او که سیفټي باره کې نور ویډیوز کتل غواړئ په دې چینل به تاسو ته میلاو شي. دا چینل لایک شیر سبسکرایب کوئ کمنټس وکړئ په ویډیو باندې. الله پاک زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله پاک اصلي حفاظت کول والا دی. د الله په امان. السلام علیکم.